سلامونه قدرمنو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله به وئ. زه ستاسو ښوونکی احمد ریدی هاشمي یم. کلاس نمبر 5 راورسېدلو او په کلاس نمبر 5 کې به چې وایو برش ټول. نو راځئ چې پیل یې کړو. یو ځل بیا ښه راغلاست. فوټوشاپ اپ مې اوپن کړی دی. زموږ نننی ټاپک چې دی برش ټول. غوره م دا وګڼله چې په برش ټول باندې زه یو کلاس جوړ کړم، ځکه دا زموږ اکثره ټولونه چې تاسو دلته وینئ دا اکثره د برش له پراپرټي سره لینک دي. هغه څنګه انشاءالله چې په راتلونکي کلاسونو کې دا موږ څومره ټولونه وایو په هغه باندې به تاسو بهتره او ښه پوه شئ. اوس برش ټول چې دی، تاسو که یاد وي اولو کلاسو کې ما د دې اګزامپل یې حتی د لیر پینل کې هم راوړ چې مثلا موږ د یو نیو لیر اخلو، کولی شو مستقیم یو شی چې کړو ډرا کړو. صحیح دی که نه؟ اوس دلته یو څه آپشنونه دي، فیچرې دي چې په دې باندې ستاسو پوهېدل لازم او ملزوم دی. فار اګزامپل څنګه زه رایټ کلیک کوم، دلته ماته یو پینل خلاصیږي چې په دې کې اولین قدم کې ماته چې دی سایز دی، چې زه په کوم سایز باندې خپل برش انتخابوم. صحیح شو؟ سایز سره څنګ کې دا وګورئ څومره سایز غټوم دغومره زما د برش اندازه زیاتیږي غټیږي. دلته سایز نه لاندې هارډنس موږ لرو. که زه چیرې دا هارډنس 100% کړم، فار اګزامپل اوس دلته راځم یو شی ډرا کوم، نو وګورئ دا ډیر شارپ یو څه یې ماته ډرا کړل. صحیح شو؟ خو که چیرته زه رایټ کلیک وکړم او د دې هارډنس 0% کړم او بیا راشم یو شی ډرا کړم، نو وګورئ ډیر سمود اندازه باندې ماته چې وکړل یو شی ډرا کړل. دا د یو غټ ډیفرنس د هارډ برش او د سافت برش ترڅنګ. دلته موږ څه په دې کې د هارډ برش او سافت برش دا جنرال برش ته څنګه موږ راسو ګورئ سافت دی، هارډ دی، بیا سافت دی، که نه مختلف شکلونه دي چې مثلا دلته یې ورکړي دي. موږ کولی شو له دې نه هم استفاده وکړو، خو مینولي هم کولی شو له دغه ادرس نه هم کنټرول کړو. نو په دې هیله چې په دې باندې هم پوه شوي اوسئ چې سافت برش چې کوي او هارډ برش چې کوي. دا بیرته کنټرول زیډ کوم، مستقیم راځم. دلته موږ سره په دې باکس کې سیټینګ دی، سیټینګ ته راځو. په دې سیټینګ کې موږ ته کولی شو مثلا دا ایریا په خپل هغه باندې جوړ کړو، ځان ته مینول کړم. ما ته فار اګزامپل زه دا نیم آف کړم، ټپ آف کړم، خالي سټروک راولم. نو وګورئ هغه لیکل هر څه ترې ایسته شول، یوازې شکلونه راغلل چې په کوم طریقه باندې چې زه کوم برش سلیکټ کوم دلته یې ماته شکل په اسانه طریقه وښیي چې زه د همغه له طریق نه ځان ته خپل برش انتخاب کړم. خو د یادونې وړ ده زه که چیرته دا باکس داسې بند کړم، نو وګورئ دلته ماته مختلف نور باکسونه هم شته دي. فار اګزامپل دغه رقم برش، مختلف شکلونه دي د برشونو. حتی موږ کولی شو فوټوشاپ کې په خپله هم ځان ته ځینې برشونه جوړ کړو، جنریټ کړو، خو په هغه باندې موږ په اډوانس کلاسونو کې بحث کوو. اوس لپاره ستاسو د پوهیولو لپاره دا غوره ده چې تاسو وګورئ چې مثلا دا برشونه څه رقم کار کوي. ګورئ الریډي دلته ډیزاین شته دی. صحیح شو؟ زه د خپل برش سایز کوچنی کوم دغې اندازې ته، فار اګزامپل دې اندازې ته دلته یو کلیک کوم، نو وګورئ دلته یوه ښایسته شانته پاڼه راغله. خو اوس زه غواړم چې دا پاڼه زما روټیټ شي. چې به کومه رایټ کلیک کوم، بیرته دا راځم، مختلف د دې دا انګل زه چینج کوم. انګل چې مې چینج کړه، وګورئ دا پاڼه زما چې شوه روټیټ شوه. حتی دې سره څنګ کې موږ د پینل سره یو بل څه هم کولی شو. که زه چیرې د دې اندازه دې شکل ته راولم او دا لیک په دې شکل کیلیګرافي په شکل جوړ کړم، کوم لیدلی وي ځینې خلک ځینې لیکنې ځینې نومونه لیکي په دې شکل باندې. ګورئ زه دا بیرته هغه کړم، د دې سایز کوچنی کړم. ګورئ مثلا موږ لیکو یو خوندور شانته نوم، خپل نوم لیکم، اگر چې زه په دې کار کې دومره هغه نه یم، خو موږ کولی شو بیا هم له دغه برش نه په دې طریقې باندې هم استفاده وکړو. مختلف هغه یې دي. صحیح شو؟ اوس دا زه ډیلیټ کوم، بیرته برش ټول ته راځم. دې سره څنګ کې موږ ته یو ښایسته شانته بل باکسونه دي. یاد ولرئ دا الریډي فوټوشاپ جنریټ کړي دي. دا برشونه
دلته شته دي، تاسو کولی شئ له همدې پینل څخه یې واخلئ او استفاده کړئ. فار اګزامپل زه دلته دا ګراس پینل خلاصومه. ګراس څه ته وایي؟ چمن ته وایي. رایټ، په دې خو به انشاءالله چې پوهېږي مشکل به نه وي. زه دا سایز یې دې اندازه کوچنی کومه، دغه سایز ته یې راولمه، لږ اندازه زیاته، لږ نور هم زیاته، دا شی وګورئ. زه دلته هر څه پینټ کومه. دلته ماته ښایسته شانته چمن چې کېږي، جنریټ کېږي، جوړېږي، فل کېږي. نو په دې هیله چې د برش ټول په دغه یوزج باندې هم پوه شوي اوسئ. رایټ. اوهو، دلته له ما نه یو اشتباه شوې ده چې ما په آلریډي بیکګراونډ باندې کار کړی دی، یعنې دا یې له ما هېر و چې زه باید چې وکړمه، مستقیم دلته یو نیو لیر واخلم. خیر مشکل نشته، تاسو کولی شئ کنټرول زی ټیک کړئ یا هم دلته کولی شئ بیرته هغه ته راشئ، فایل ته، په فایل کې ریورټ باندې کلیک کړئ، مستقیم امیج مو خپل حالت ته راځي. نو په دې هیله چې تر دې دمه د برش ټول په دغو یوزجونو باندې هم پوه شوي اوسئ. بیرته رایټ کلیک کومه، مستقیم دلته راځم، یو سافت برش انتخابومه. سافت برش چې مو انتخاب کړ، زه بیرته خپل دا پراپرټي ته راځم، آوټپوټ ته. البته یو خو موږ کولی شو خپل برش اندازه دلته چینج کړو، صحیح شو. بله طریقه چې دی آلټ رایټ کلیک، چې زه ښي طرف ته څومره ځم د دې اندازه زیاتیږي، چپ طرف ته چې ځم د دې اندازه کوچنی کیږي. یعنې اکثره وخت موږ او تاسې دومره وخت نه لرو چې یا رایټ کلیک ته مونږ له وسه نه کړي یا دې کار ته مونږ له وسه نه کړي. نو مستقیم آلټ شته دی، آلټ او رایټ کلیک، رایټ طرف ته چې ډرګ کوم غټیږي، لیفټ طرف ته چې کوم دا کوچنی کیږي. بله طریقه یې چې ده پاس یې ځم دا سافټ کیږي، لاندې ځمه دا هارډ کیږي. نو هارډ باندې خو پوه شوي که نه چې هارډ او سافټ څه کوي که نه. نو دغه یو بله شارټکټ ایزي طریقه ده. بل په سکویر بریکټ باندې تاسو کولی شئ لیفټ باندې کوچنی کړئ، رایټ باندې د دې اندازه چې کړئ غټه کړئ. نو دا ډیر کوایټلی سمپل او اسانه کار دی. اوس راځم یو بل اگزامپل تاسو ته په دې کې در کومه. مستقیم راځم دلته سلیکشن ټول ته، په دې هیله چې دا ټول به م له یاده نه وي وتلی او ښه پریکټس به م په دې کړی. دلته ما یو سلیکشن را انتخاب کړ، مستقیم برش ټول ته رالم، د دې اندازه زه غواړم کوچنی کړم. دلته وګورئ موږ او تاسې لکه څنګه چې موږ دلته بلینډینګ آپشن په هغه ورځ وویلې، همدغه بلینډینګ آپشن، بلینډینګ موډ دلته هم موږ لرو. وګورئ همدغه ډیزالو دی، بیهایند ده، کلیر ده. دا اوس چیک کوي. مثال درکړم تاسو ته، زه دلته راځم، هارډ خپل برش هارډ کومه، دا سلیکشن بیرته له منځه وړم، برش مې هارډ کړ، دلته مې یو کلیک وکړ، صحیح شو. اوس په دوم ځل کې بیا زه راځم، دلته ډیزالف انتخابوم. ډیزالف چې مې انتخاب کړ، که زه چیرې دلته کلیک وکړم نو وګورئ دا د دې دا ایجونه کټ شوي دي، یعنې داسې شوي دي پکسلیټ شوي دي په دې اندازه باندې. ګورئ، خو که چیرته زه راشم خپل دا برش سافټ کړم او بیا دلته پینټینګ وکړم نو وګورئ په دې اندازه باندې چې کېږي، ډیزالف شکل باندې موږ ته ریزلټ راکوي. نه تنها دا کار موږ کولی شو دلته بیهایند ته راشو، بیهایند کې چیک کوي. زه د دې کلر لیک چینج کوم، سمثینګ لایک دیس. اوس زه چې ډرګ کوم، ګورئ برش مې سافټ کړی دی، نو دا زما د دې شیپ شاته راځي. همداسې نور بلینډینګ آپشنونه دي، لایټ ان دي، صحیح شو، لایټ دې سره څنګ کې سکرین، کلر ډاج، دا تاسو کولی شئ هر یو مینولي جدا جدا استفاده کړئ او یقین وکړئ چې مثلا ډیر ښه او په ښه طریقه باندې یو ښه ریزلټ ټول دی. صحیح شو انشاءالله. اوس راځم مستقیم دا به ډیلیټ کړو یار، دا به زه ډیلیټ کړم، بیرته مستقیم نیو لیر انتخابوم. اوس په دې کې زه بیرته یو سلیکشن کریټ کوم. دلته برش ټول مې راواخیسته، په برش ټول کې وګورئ اوپاسیټي او صحیح شو. زه اوس خپل برش سافټ کوم، غواړم د دې په ایجونو باندې آهسته آهسته کلر چې کم فل کم. خو وګورئ دا په کومه طریقه موږ ته ریزلټ راکوي. وینئ دلته
دا کوم ریزلټ چې دلته د اوپاسټي ورکړی دی فار اگزامپل زه د دې د اوپاسټي ورکمومه نو ګورئ اوپاسټي څه کوي زموږ دا د کلر هغه کموي دید کموي یعنې لږ یې ټرانسپیرنټ کوي یعنې موږ هر څومره که چیرې اوپاسټي دې ته کمه کړو خو په هغه ډیټیل چې مثلا زه غواړم چې زما دا کلر ډېر ډیټیلک فیل نشي بیا هم فیل کیږي ځکه د اوپاسټي عموما کار دا ده چې هغه د عکس ټرانسپیرنټ کوي البته یا عکس یا برش یا هر څه خو که چیرته زه دلته راشم دا 100% کم او فلو ته راشم وګورئ ما تاسو ته ویلې چې په ایسه کلاسو کې به موږ د اوپاسټي او د فلو په باره کې موږ او تاسې چیک کوو یا فلو یا فل په باره کې لږ اگزامپل یې جوړو نو انشاءالله به همدغه ټایمونه دي چې تاسو ته به زه لږ د همدې اړوند معلومات درکوم اوس وګورئ د دې فلو زه رااخلمه 10% کومه صحیح شو 10% یې کومه اوس مستقیم آهسته آهسته څومره ګورئ سموت زه ځمه دا زما د کلر ډیټیل چیک کوي کموي ګورئ که زه چیرې بیا دلته برش کش کم بیا یې کش کم نو وګورئ آهسته آهسته په کمه اندازه باندې چیک کیږي زما دا د برش هغه چیک کوي ده کموي کلر ډیټیل کموي بس دغه یې کار دی وګورئ کوم ځای کې زه ډېر ډارک غواړم کوم ځای کې زه ډېر کم غواړم نو په همدې اندازې باندې ماته چیک کوي کلرز جنریټ کوي نو په دې هیله چې په دغه هم پوه شوي اوسئ او تاسو ته مشکل نه وي اوس راځم دلته ما یو بل ایمیج هغه کړی دی امپورټ کړی دی دا مې unsplash.com نه اخیستی دی تاسو کولی شئ چې له مغز نه یې در واخلئ دلته راځم زه مستقیم یو نیو لیر کریټ کومه برش ټول رااخلم په برش ټول کې اوس موږ چیک کوو دا اکثره وخت کولی شو مثلا له دغسې عکسو څخه په برش ټول کې استفاده وکړو فار اگزامپل زه دلته راځم ایکس باندې ما دا کلرونه چینج کړل ایکس باندې فوګراوند کلر بیکګراوند سره چینجیږي او د بیکګراوند کلر فوګراوند سره ایکس یې څنګه پرس کوي ګورئ دا چیکي یو بل سره چینجیږي کلرونه اوس راځم د دې سافټنس زیاتومه فلو یې تقریبا 15 درجې کومه وګورئ اوس چې زه څومره کلیک کومه هر چیرته په دې اندازې باندې وګورئ something like this که چیرې زه اوس بیرته دا رنګ ته راشم او د دې فلو م زیاته کړم نو وګورئ تاسو به حتما لیدلي وي چې اکثره پوسټرونو کې خلک له دې هغه څخه استفاده کوي تاسو کولی شئ دې سره یو ښایسته متن هم واچوئ نو عموما په دغسې کارو کې موږ کولی شو له دې څخه استفاده وکړو نو په دې هیله چې د برش ټول په یوزج باندې پوه شوي اوسئ اوس راځم وایم چې ولې زموږ دا برش له ټولونو سره لینک دی د دې پراپرټي وګورئ که چیرې زه راشم کلون ټول ته نو کلون ټول کې هم دا خبره ده هم سافټ کیږي هم هارډ کیږي هم د دې ترڅنګ رایټ کلیک موږ ته د برشونو اندازه ښیي همداسې ریزر ټول دی ګورئ اندازه شکل یې یو رقم دی همدې رایټ کلیک باندې موږ کولی شو سایز یې کوچنی کړو غټ یې کړو همدې سکویر بریکټ باندې سایز کوچنی او غټ کړو چې انشاءالله زه اوس په دې ټولونو باندې بحث نه کوم یوازې دومره و چې تاسو په دې پوه شئ چې یعنې موږ په کومه طریقه باندې کولی شو له دغه ټول څخه استفاده وکړو او څنګه دا له هر یو ټول سره لینک دی نو په دې هیله چې دا کلاس مو هم خوښ شوی واوسي او څه ستونزه مشکل چې به په دې کې هم ونه لرئ قدرمنو زده کوونکو دا هم و زموږ کلاس نمبر 5 په دې هیله چې په برش ټول باندې ښه پوه شوي یاستئ نو که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره هم چنان شریک کړئ او که چینل در سره سبسکرایب کوئ نو دا خو ډیره ښه خبره ده مینه او درناوی